6,80,000 دا د سوات په خوازخیله کې د موټرو په کاروباري مرکز کې د نان کسټم پیډ موټر بیه ده چې د ملک د نور برخو په نسبت سنیم په نیمه په کم نرخ خرڅ شو ځکه چې دا موټر د ټکس نه بغیر دې سیمې ته راوستی شوی. په ملکن ډیویژن کې دا وخت په لکونو نان کسټم پیډ ګاډي چلیږي. مرکزی حکومت وایي چې کال 2023 کې به د 15م آئینی ترمیم تر سوري لاندې په ملکن ډیویژن او پخواني پاټا کې ټکس ولګوي چې ورسره به دغه ټول ګاډي ناقانونه شي. په دې خبر د ګاډو کاروبار کوونکي او مالکان سخت اندېښمن دي. کله چې دا واضح نه وي موږ به د جمعې په ورځ باندې لس 15 سوداګانې کولې. کله چې دا تشویش جوړ شوی دی زموږ روزګار تباهي طرف ته تللی موږ په شورومونو ته په خرچه نشو پوره کولی نو زموږ حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان دي. په ملکن ډیویژن او پخواني پاټا کې دا وخت څه قسمه ټکس نشته لوجې ځایي خلک زیاتره نان کسټم پیډ ګاډي استعمالوي. دا ګاډي زیاتره سمګل شوي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دې سره دوی ته لوی اسانتیاګانې دي. زموږ سره دا یو ده نو دا موږ اغستې په 14.5 لک روپۍ او دا چې زه لمبري اخلم نو تقریبا دا به یې په 30 نه ببرئ نو 30 باندې دلته دومره د چا چاروم نه کېږي بل دا په ریټ باندې ښه ده. د نان کسټم پیډ ګاډو کاروبار کوونکي وایي که چېرې حکومت ورته د ټکس رعایت ورکړي نو دوی ورته تیار دي. که فرض که حکومت ایمنس سکیم ولګوي او په موږ باندې باقاعده طور نور ټکسونه نه لګوي نو موږ به ورسره تعاون کوو. موږ به ایمنس سکیم ته تیار یو هغه به موږ ادا کوو هغه کسټم به موږ ورکوو. کال 2014 کې په ملکن ډیویژن کې د حکومت لخوا په مقامي توګه د نان کسټم پیډ ګاډو رجسټریشن شمیره 1,50,000 وه خو هغې وروسته هم د ګاډو سمګلینګ جاري دی. د ملکن ډیویژن موټرو رجسټریشن او ټکس اخیستونکو ادارې مشر وایي چې حکومت نان کسټم پیډ ګاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي. چې کله حکومت موږ ته حکم وکړي نو دا ټول ګاډي بیا موږ نیسو دلته نو چې کله ونیسو دا بیا موږ کسټم ته والا کو کسټم والا بعد دې باندې خپل پروسس کوي نو پروسس نه پس په د دوی نه ټکس اخلي جرمانه به تیالي او بیا ول انوسی ورکوي نو انوسی نه پس باغه بیا د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن سره رجسټرډ کیږي. د 15م آئینی ترمیم تر مخه کال 2023 کې به د جون میاشتې وروسته په ملکن ډیویژن او پخواني پاټا کې د ټکس نه ورکولو نیټه ختم شي او دې سیمو کې به ټکس لاګو شي. په دا اړه د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې ملکن ډیویژن او پخواني پاټا کې د راتلونکي 10 کالو پورې د ټکس نه لګولو امر جاری کړي. ولې مرکزی حکومت تر دې دمه د ټکس نه لګولو څه قسمه فیصله نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.